د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د اسلامي همکاریو سازمان تر چتر لاندې د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ له پلاوي سره وکتل. په پیل کې د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ عمومي منشي او د یاد پلاوي مشر پروفیسور ډاکټر قطب مصطفی سانو قدرمن امیر المؤمنین حفظه الله او ټولو افغانانو ته د فتح مبارکي وویله او د اسلامي امارت د تیرو 2 کلونو د لاسته راوړنو ستاینه یې وکړه. إننا جئنا لنهنئ أمير المؤمنين ولنهنئ معاونيه والشعب الأفغاني على هذا النصر المبين الذي تحقق بفضل من الله عز وجل، والذي مكن الشعب الأفغاني أن يعيد لنفسه تقاليده وأعرافه وقيمه وشخصيته. جئنا لنهنئ هذا الشعب الذي حقق خلال عامين إنجازات ليس بالحال، ليس بالسهل أن يصدقها المرء إن لم يكن قد رأى الوضع قبل عامين من الزمن. همدارنګه د یاد پلاوي وغړي په خپلو خبرو کې وویل چې اسلامي امارت د خپل حکومتولۍ په لنډه موده کې له امنیتي پلوه بې ساری پرمختګ کړی دی. امارت اسلامي ته الله پاک یو ډېر روب ورکړی دی. د افغانستان په تاریخ کې دومره امن چرته نه دی راغلی لکه نن موجود دی. افیون او پاپي یې بند کړله او اول ځل افغانستان د یو طرف نه والا تر آخره پورې د یو تسلط لاندې راغی. دا صورتحال چې په دې باندې موږ د الله پاک شکر ادا کوو. د دې سره د دې د وجې نه په امارت اسلامي باندې ډېرې ذمہدارۍ هم راځي. وروسته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ د افغانستان د جهاد بریا او فتح د ټول اسلامي امت بریا وبلله. اسلامي امارت چې رب جل جلاله کامیاب کړي د خپل وعدې مطابق چې د مسلمانانو سره یې کړې ده، موږ د اسلامي امارت رهبري مشرتابه نظام ټول دا یوازې د فتح او بریا ځان ته نه منسوبوو، په دې کې د افغانستان ټول ملت شریک بولو، بلکې د دنیا مسلمانان په دې کې راسره شریک بولو. دغه راز نوموړي د یاد پلاوي د حسن نیت او د زده کړو په برخه کې د نیکو مشورو قدردانۍ وکړ. ستاسې د اخلاص نه او د هغه قدرمنې وینا څخه چې تاسې د افغانستان د دې جهادي بهیر او د دې غیرتمن بهیر او د دې کفرو سره د قوي مقابلې ستاسې کم درناوی وکړي او کم احترام وکړي، د هغه نه موږ ډېر منندوی یو، ډېر خوشحاله سو چې زموږ د دې موجوده تګلارې مو تایید وکړي، هغه مو وستایله، دا مو د امت دپاره یو بریا او کامیابي وربلل. دغه الفاظ مو هم موږ د شکر الفاظ نه لرو مقابل کې چې تاسې ته ووایو. نو مشوره خو مهم امر دی او زموږ د وخت څخه الحمدلله د علماو سره مشوره عادت ده. دا چې تاسې دې میدان ته راغلاست، ستاسې د مشورې هم ډېر هرکلی کوو او د ځان د کامیابۍ او د نظام د کامیابۍ ذریعه یې بولو. د یادولو وړ ده چې په دغه لیدنه کې د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ پلاوي د افغانستان د تحصیلي نظام د پرمختګ په برخه کې هر ډول مادي او معنوي همکاریو ته تیاری وښود.